ډېر زیات ځوانان ماشاءالله دا پوښتنه کوي وایي که موږ چاته زکات ورکوو نو آیا په خوله باندې باید حتما ورته ووایو او که نه؟ دوستانو دا لازم نه ده. زمونږ او ستاسو دین کې نیت په خوله باندې لازم نه ده. نیت اصل د زړه ارادې ته وایي چې په زړه کې تا اراده وکړه چې زه زکات ورکوم، همدا کفایت کوي. هیڅ د مقابل جانب یا د غریب خبرول لازم نه دي، په هیڅ وجه هم لازم نه دي. صحیح شوه که نو که په هر معنا دی ورکړه او هر خبره دی ورته وکړه، هیڅ خبره نشته. مهم دا چې ته زکات ورکړي. مهم دا چې ته کله پیسې ورکړې ستا نیت دی چې دا د زکات مال ده او زه خپل زکات وباسم، همدا انشاءالله کفایت کوي. په دې اړه باندې ډېر سوچونه او ډېر سوالونه او ډول ډول خبرو ته ضرورت نشته. بس چې ستا نیت برابر وي، الله جل جلاله به ستا هم لمونځ قبلوي او هم زکات، هم روژه، هم هر عبادت. د ټولو عبادتونو کې په خوله باندې د دې نیت ویل دا ضروري نه دي. فقط حج کې باید موږ او تاسو چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله باندې په خوله باندې نیت کړی و، نو موږ او تاسو هم په حج کې په خوله باندې نیت کولی شو، یا د عمرې لپاره. که بل چا هم په خوله باندې نیت وکړ او په زړه کې وویلې یا په خوله کې وویلې، په خوله باندې وویلې، خو حرج او مشکل نشته ده. خو دغه ده که موږ راجګ شو جنجالونه په دې باندې وکړو، لانجې وکړو، یو بل ته ګمراه ووایو، ناروا دې وکړه او غلط دې وکړه، لاړې ګمراه شوې، دا کار ښه نه ده. دوستانو باید یو بل سره حوصلې باندې مخکې لاړ شو، د یو بل احترام وکړو. السلام علیکم ورحمت الله. که چیرې تاسو غواړئ همداسې ګټورې ویډیوګانې نور هم وګورئ، زموږ فیسبوک پاڼه فالو او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او رښتیا په ټیک ټاک او انسټاګرام کې هم زموږ ملتیا وکړئ. او که چیرې تاسو غواړئ ښایسته لیکنې ولولئ نو زموږ ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ.